السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو نن یو ډیره جالب او زبردست ویډیو له تاسو سره شریکوم. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې مثلا موږ یو ویډیو ریکارډ کو، نو هغه ویډیو موږ په کومه طریقه اډیټ کو، کوم اپلیکیشن کې اډیټ کو. نو ملګرو ما تاسو ته مخکې هم ویلي و چې د ویډیو اډیټ کولو لپاره تر ټولو څخه جالب اپلیکیشن هغه کاین ماسټر دی. نو ملګرو کاین ماسټر دا ډیر جالب او زبردست اپلیکیشن دی د ویډیو د ایډیټ لپاره. نو دوستانو کاین ماسټر چې دا د کې ډیر زیات اپشنونه دي د ایډیټ لپاره، نو ځکه په دې کې ویډیو ډیر په اسانۍ سره او ډیر ښایسته شکل باندې ویډیو ایډیټ کیږي. نو دوستانو ما تاسو ته ویلي وو چې د کاین ماسټر چې دا زه اکثره شیونه د خپل ټیلیګرام چینل کې نشروم، مثلا کوم جالب اپلیکیشن یا بل څه وي که هغه پلی سټور کې هم پیدا کیږي، خو لیکن بیا هم زه هغه تاسو ته په خپل ټیلیګرام چینل کې هم نشروم. نو دغه کاین ماسټر په کوم کې چې زه تاسو ته د ایډیټ مکمله طریقه درښیم، نو دوستانو دغه کاین ماسټر تاسو زما د ټیلیګرام چینل څخه ترلاسه کولی شئ. ډیر جالب او اپډیټ کاین ماسټر دی. نو دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې څنګه مونږ خپل ویډیو په ښه شان سره او په ښې طریقې سره ایډیټ کو. نو دوستانو کاین ماسټر کې درته ایډیټ کوم او زه اکثره ویډیو په کاین ماسټر کې ایډیټ کوم. نو دوستانو تاسو ته زه د کاین ماسټر یو ځای ښیم چې دا ځای څه فایده لري او دا ځای په ویډیو کې کوم رول لوبوي. ویډیو د ایډیټ لپاره کاین ماسټر تر ټولو څخه جالب او زبردست اپلیکیشن دی. نو دوستانو دغه ویډیو له تاسو څخه د کاین ماسټر جوړولی شي. کاین ماسټر کې نور هم ډیر جالب او زبردست کمالات دي. نو که هغه ما تاسو ته په دې ویډیو کې درښودلي وی نو ممکن ویډیو به ډیره زیاته غټه شوه، نو په دې خاطر هغه انشاءالله په نورو کومو ویډیو کې به زه تاسو ته نشر کړم. نو دوستانو کیدای شي ویډیو لږه اوږده هم شي ځکه کاین ماسټر کې خو ډیر زیات اپشنونه دي. نو زه خو ټول تاسو ته نشم ښودلی، البته کوم مهم چې دي هغه به درته وښیم. نو بیا هم که چېرته ملګرو ویډیو اوږده شوله نو زړه به ورته نه تنګوئ. نو دوستانو زما ویو حاصلول مقصد نه ده، بلکې زما مقصد د تاسو یو څه زده کړئ. نو زما صرف همدا مقصد ده. نو تاسو کولی شئ چې ویډیو ډاونلوډ کړئ او ویې ګورئ، هیڅ مشکل نشته ده. اوس پورې به تاسو ته د ایډیټ په هغه کې دغه رقم ویډیو هم چا درته نه وي جوړه کړې. انشاءالله زه درته ښیم چې کاین ماسټر څه رقم کار کوي. نو اوس راځم د ویډیو په طرف او ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د ټولو څخه اول به تاسو خپل کاین ماسټر ته راشئ. نو ملګرو د دې کاین ماسټر لینک زه تاسو درکوم، زما د ټیلیګرام چینل د ما په هغې کې اپلوډ کړی ده، نو هغې څخه ډاونلوډ کړئ. دغه کاین ماسټر ما خلاص کړ. ملګرو د دې کاین ماسټر ډېر زیات خاصیتونه دي، اګري به یې کوئ. نو ملګرو دې کې ډېر زیات اپشنونه دي، تر ټولو څخه زیات غټ خاصیت دی البته. نو ملګرو چې دا مو کله خلاص کړ نو دلته به تاسو یو منټ صحیح شو. نو دا به دې خوا چپ طرف ته داسې کش کوئ، صحیح شو، دا به داسې چپ طرف ته بوځئ. نو بیا به په دې سټارټ باندې کلیک کوئ. نو دوستانو چې کله په سټارټ باندې کلیک کړئ نو دلته دا یو څه ویډیو خو ما پکې جوړې کړي. نو دوستانو تاسو به دغه کریټ نیو په دې باندې به کلیک کوئ، صحیح شو ملګرو. نو چې په دې باندې مو کلیک کړو نو دلته یو خاصیت د دې کاین ماسټر دا هم دی، وګوره څومره زیات هغه دي پکې، مثلا ډیزاینونه دي چې په هر یو سایز کې تاسو جوړولی شئ. د هر یو سوشل میډیا دپاره بیل سایز دی. نو د یوټیوب دپاره دغه یو سایز دی. نو په دې باندې به کلیک کړئ او بار په نیکسټ باندې به بیا تاسو کلیک کړئ، صحیح شو. نو دغه په نیکسټ هغه تاسو ته ښکاري. نو بیا په دې باندې کې چې هر یو سایز تاسو انتخابو، مثلا د هر څه دپاره تاسو ویډیو جوړولو. دلته زه یو ویډیو راخلم، نو البته هغه ما مخکې ایډیټ کړی هم نه، خو لیکن ستاسو د پوهې دپاره زه اوس دا دوباره بس هر څه پکې کوم. نو ټولو څخه اول د لیر ته راځو. لیر کې دغه آپشن کې دې کې تاسو مثلا کوم ځای ته نښې کولی شئ، مثلا کوم ځای نه کرښه تاووئ یا هر څه کوئ.
نو دویم بیا د دې په اړه ما ویډیو جوړه کړې د دې ویډیو لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم یا په آی بټن کې دویم دغه ټیکس ده په لیر کې دویم آپشن د ټیکس ده ټیکس مثلا لیکل مثلا د چینل نوم ولیکه صحیح شو دوستانو دا د چینل نوم شو اوس چې ټیکس دی ولیکه نو اوس په ټیکس باندې مثلا دلته موږ ډیر کارونه کوي شو ټیکس ته د ډیزاین هم ورکوي شو دا وګورئ چې په کومه طریقه ټیکس زمونږ یعنی شروع سي نو او بل دا ده چې دغه لاندې چې کوم راځي نو دا یو منټ زه درته دغه روټیټ مطلب ټیکس سرچپه کول دا وګورئ نو خپله یې ګورئ هر څه نو ملګرو چې کله تاسو خپله وکاروئ نو پوهیږئ او دغه مطلب دا ده چې رنګ یې داسې کمزوری کول صحیح ده دوستانو په دې سره رنګ کمزوری کیږي الفا نو په دې سره رنګ کمزوری کیږي او دې څخه کم لاندې چې ده نو بینډینګ دې کې هم مثلا ځینې وخت کې رنګ یې بیخي تیز شي او ځینې وخت کې داسې تغییر غوندې شي نو چې وی کاروئ خپله پوهیږئ زه صرف تاسو ته لږ درښیم نو داسې خو نشم کولی چې ټول تاسو ته یو شی شرحه کړم پکې د لاندې بیک ګراونډ کلر د خط نه لاندې هغه کوم کرښه غوندې نه وي توره غوندې دا د زیدیه خوا کومه تاسو ته ښه ښکاره شي دا وګورئ دا بیک ګراونډ کلر چې کله انیبل کوئ نو لاندې ښکاري صحیح شو دوستانو او بل د دې خط رنګ هم تاسو تغییرولی شئ نو دا یو منټ زه ورته رنګ تغییر کړم سور رنګ مې ورکړه وګورئ نو دا د خط رنګ شو نو دوستانو دې څخه وروسته مثلا تاسو په دغه آپشن باندې چې کلیک کړئ نو دلته ورته د دې خط ته ډیزاینونه هم ورکوی شئ د دې کاین ماسټر دا خاصیت هم د فارسي فاونټونه او پښتو فاونټونه هم پکې شته ده وګورئ څومره ښایسته ښایسته دي نو دا ډیر زبردست کاین ماسټر ده نو دوستانو په دې سره مثلا دغه ای چې لیکل شوی ده دلته فاونټونه ورته بدلیږي صحیح شو دوستانو ښه اوس بیا د لیر باندې کلیک کوم او دلته چې ده سټیکرز کې خو هر څه تاسو ته معلوم دي چې مثلا دغه سټیکر دي نو دغه د لایک سټیکر ورته لګوی شئ دغه سټیکر ورته لګوی شئ هر یو چې ستاسو خوښه وي دا ورته لګولی شئ ویډیو کې نو دې نه به تیر شو ځکه دا موږ ته دونه نه پکارېږي البته د لایک چې ویډیو کې موږ ورکوو نو باید د لایک سټیکر ورکړو صحیح ده او بل په دې لیر باندې کلیک کوو نو دلته ایفیکټ باندې چې کلیک کوو نو دلته مطلب دا ځینې وخت کې یو شی موږ خط دا خو هغه موږ نه غواړو چې څوک زموږ ویډیو ګوري هغه ته ښکاري شي نو داسې موږ په دې ایفیکټ باندې داسې پټوو صحیح شو دوستانو نو هغه داسې بل رقم هغه پې له پاسه پرده غوندې پې راولو نو بیا څوک نشي کولی چې هغه خط وپېژني چې یاره څه لیکل شوي څه نه دي لیکل شوي بیخي ګډ وډ شي صحیح شو دوستانو ایفیکټ کې دا شی نه دی نو دلته خو مختلف ډیزاینونه د ایفیکټ دي نو ستاسو خوښه چې هر یو تاسو انتخابوئ پکې نو اکثره خو همغه انتخابېږي چې بیخي خط داسې ګډ وډ شي صحیح ده دوستانو نو دې څخه وروسته چې ده نو دوستانو په دې لیر باندې چې کلیک کړئ دغه میډیا د دې میډیا په آپشن باندې چې کلیک کړئ مطلب د دې ویډیو له پاسه ځینې وخت کې یو عکس راولي یو څه راولي نو یا یو لوګو راولي تاسو به لیدلی چې ویډیو کې لوګو لګولی وي نو هغه د دغه لیر او د دې میډیا څخه یې راخیستې زه یو منټ تاسو ته یو شی راخلم مثلا دلته یو دغه انسټاګرام والا انسټاګرام داسې لوګو غوندې حساب کړه چې دا لوګو ده دا مې راواخیستله تاسو یې خپله ګورئ چې دا لوګو تاسو وړوکي کولی هم شي دغه ځینه وینئ نو دا یعنی یو لوګو غوندې لګول یا یو عکس پې له پاسه بیخي لګې نو تاسو پورې اړه لري چې هر رقم یې استعمالولی شئ صحیح شو دوستانو نو دا شو د دې میډیا څخه دا هغه کیږي
نو دوستانو دا شو د لوګو لګولو طریقه شوه پکې ښه نو دا به بیرته لرې کړو موږ نو دوستانو په دغه باندې چې کلیک کوئ یو منټ نو دلته اوس چې ده بل مهم هغه پکې مثلا دغه ایکو ده که نه دلته مثلا تاسو ویډیو ثبت کړی د هغې سره همدلته کاین ماسټر کې اواز ثبتولی شئ زه اکثر همداسې کوم او ویډیو اول سیف کړم بیا هغې نه وروسته په کاین ماسټر کې همدلته ورته اواز سیف کړم او هغه اډیو به هغه باندې چې کلیک کړئ تاسو د هغه څخه مثلا د ګالري څخه یو څه شی اډیو وي تاسو پکې لګولی شئ لاندې فولډر باندې چې کلیک کړئ فولډرز نو هلته بیا تاسو راخیستلی شئ صحیح شو دوستانو نو دې څخه وروسته چې ده په دې کاین ماسټر کې ډېر زیات کمالات دي نو په دې ویډیو باندې چې کلیک کړئ نو ویډیو اوس مثلا کټ کول شو ویډیو کټ کول موږ په دریو طریقو سره د آخر څخه د اول څخه او په منځ کې نو درې طریقو باندې موږ ویډیو کټ کولی شو او همدغه درې طریقې اکثره موږ کاروو مثلا چې دغه کرښه کوم ځای کې لګېدلې ده دا د کاین ماسټر نو که چېرته هغه ټریم ټو لیفت آف پلی هیډ په دې باندې کلیک کې مطلب چې د اول د کرښې څخه دې خوا طرف ته چپ طرف ته چې څه شی دي دا کټ کول وګورئ ملګرو دا د ما کټ کړ نو او د دې لاندینی مطلب دا رایټ آف پلی هیډ که نه د دې مطلب د دې کرښې څخه ښي طرف ته چې څه دي دا غوټ کټ کوله نو دا ده ودې لیده ملګرو تاسو ولیده نو د دې دریم آپشن مطلب دا سپیټ اټ پلی هیډ مطلب په منځ کې کټ کول چې دوه حصې کو یعنی دا ده په منځ کې مو کټ کړو دوه حصې هم ترېنه جوړې کړې صحیح شو دوستانو نو مثلا کوم ځای اضافه وي یا کوم ځای تاسو څخه غلط شوي هغه په دې طریقې سره بیا کټ کولی هم شي را کټ کولی نو چې استعمال یې کوئ انشاءالله خپله به پوهه شئ صحیح شو دوستانو دا وګورئ نو نور یې هم ټوټه ټوټه کولی شئ هغه تاسو پورې اړه لري ښه دوستانو چې مثلا دا شیونه تاسو څخه یو نیم ځای تاسو څخه غلط شو که نه نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه بیرته وروسته هم کوي په دغه بټن سره په دې بټن سره تاسو کولی شئ چې هغه بیرته وروسته کوي مثلا یو ځای تاسو نه غوښته چې هغه شانته وشي خو شو تاسو څخه بیا په دغه باندې کلیک کې هغه بیرته وروسته کیږي چې هر څومره یې وروسته کولی شئ بیرته وروسته کیږي هېڅ مشکل نشته د دا وګوره ما ټوله ویډیو بیرته راواخیستله نو ملګرو او بیرته یې هماغه مخکې حالت ته هم بوتلی شي هغې نه چې کوم لاندې ده ښه دوستانو دغه کومه کرښه چې مې تا وکړه د دې آپشن کمالات زه تاسو ته ښیم اکثره به تاسو ویډیو لیدلی مثلا چې ویډیو شروع کیږي نو ویډیو لرې وي نو سلو سلو نږدې کیږي نو بیا پوره کیږي او ځینې به داسې هم تاسو لیدلی وي چې ویډیو شروع کیږي ویډیو آخر ته رسیږي نو هغه هم داسې سلو سلو وروسته کیږي او وړوکې کیږي نو د دې آپشنونو دغه کمال ده د دې آپشن اوس د دواړو لګولو طریقه درته ښیم دوستانو نو دې کې دوه آپشنه دي یو د سټارټ پوزیشن یو د اینډ پوزیشن نو سټارټ پوزیشن مطلب دا ده مثلا چې تاسو دغه ویډیو چې څنګه سټارټ کړئ لرې به وي خو چې سټارټ سي سلو سلو به نږدې کیږي نو اول سټارټ پوزیشن درته ښیم په دې سټارټ پوزیشن باندې تیار کلیک ده نو تاسو به څه کوئ دې نه وروسته دغه ویډیو به په دوو ګوتو سره وړوکې کوئ دا ویډیو به وړوکې کوئ تاسو پورې اړه لري چې هر څومره یې وړوکې کوئ په دې ویډیو په دغه ځای باندې به داسې کلیک کوئ او وړوکې کوئ به صحیح شو نو په دوو ګوتو سره به وړوکې کوئ دا وګورئ نو دغه شانتې به وړوکې کوئ نو سټارټ پوزیشن مطلب دا ده چې ویډیو چې کله سټارټ شي نو وړه به وي نو سلو سلو به چې نږدې کېږي غټېږي به دا وګورئ دوستانو چې ویډیو سلو سلو روانه وي نو دا هم غټېږي ورسره چې آخر ته رسېږي نو ټول سکرین به ونیسي صحیح شو نو دې نه وروسته راځو دوستانو ودرېږي دا ویډیو ډېره اوږده وه نو نه ښکارېده سمه نو دا وګورئ
نو دا د سٹارټ پوزیشن صحیح شو دوستانو. نو دې نه وروسته دغه لاندینۍ اینډ پوزیشن. اینډ پوزیشن مطلب دا ده چې ویډیو ستاسو آخر ته رسیږي نو بیا به وړوکی کیږي. ویډیو چې کله آخر ته رسیږي نو بیا به وړوکی کیږي. په دې اینډ پوزیشن باندې مو چې کله کلیک وکړو نو ویډیو به خپله وړه کوي. تاسو په دوه ګوتو سره به یې ونیسئ او وړه به یې کوي. چې وړه مو کړه هلته په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو دا د تاسو وګورئ 1 منټ. نو دا وګورئ چې ویډیو څومره مخته روانه یو آخر ته رسیږي نو دا همغومره وړوکی کیږي. نو ډېره زبردسته طریقه ده دوستانو. نو دا اکثر خلک یې کاروي په خپلو ویډیو کې. نو تاسو هم ترې استفاده کولی شئ. نو دوستانو دې پسې چې کوم آپشن ده هغه زمونږ سپیډ. نو مهم آپشنونه تاسو ته ښیم. کاین ماسټر کې ډېر زیات آپشن دي. دغه کاین ماسټر کې سپیډ یې زیاتولی هم شئ د ویډیو او کمولی هم شئ. نو هغه تاسو پورې اړه لري چې څومره یې زیاتوئ څومره یې کموئ. 1 منټ زه د دې ویډیو سپیډ زیاتوم. مثلا ویډیو څومره غټه ده خو 2 سیکنډو ته راغله دغه ویډیو. نو دا ویډیو ډېره زیاته غټه ده خو لیکن ما چې سپیډ زیات کړ نو 2 سیکنډو ته راغله. نو چې 2 سیکنډو کې ته ویډیو چالانه کړې نو څه به ترې نه جوړېږي وګورئ تاسو. ښه 1 منټ زه درته چالانه کړم. البته اواز به یې نه وي نو همداسې وګورئ. هم ملګرو څومره زر غږېدل پکې کېږي وینئ تاسو خپله. نو 8 منټو ویډیو 2 سیکنډو ته راوستل نو غږېدل یې حتما تیزېږي. نو دوستانو دې څخه وروسته چې ده کوم مهم آپشن هغه د ریورس ده. ریورس مطلب دا چې تاسو خپله ویډیو بیخي سرچپه کوئ. پوه شوئ که نه. ریورس مطلب هم نه چې سرچپه کول ویډیو. د ویډیو اول آخر ته بوتلل اخر یې اول ته راوستل. ښه دوستانو د روټیټ مطلب خو تاسو خپله پوهیږئ چې ویډیو نو سرچپه کول یا خوا دې خوا کول نو تاسو خپله وینئ. نو دا شو په دې کې دا شی نه دی روټیټ کې. نو هر قسم استفاده ترې تاسو کولی شئ. نو دوستانو بل مهم آپشن چې دا هغه د کلر فلټر ده. کلر فلټر په دې باندې چې کله کلیک کړئ نو د ویډیو د رنګونه تغییرولی شئ تاسو. مثلا ځینې وخت کې ساده رنګي یا رنګین رنګي یا سور رنګي یا بل رقم رنګي هر قسم ورکولی شئ. هیڅ مشکل نشته ده. نو دا د تاسو چې کله استعمال کې خپله پوهېږئ. زه خو ټول درته نشم ښودلی. ویډیو اوس هم دومره اوږده ده نوره به هم ډېره زیاته غټه شي بیا. نو زه درته مهم شیونه درښایم. صحیح شو دوستانو. دا د ښایسته رنګونه دي پکې. نو دا د کلر هغه شو. نو هغه بره نان چې لیکل شوی ده مطلب ویډیو خپل حالت ته راوستل رنګ نه ورکول مطلب. صحیح ده دوستانو. مثلا هر یو هغه چې تاسو ورکړو نو بیرته نان حالت ته چې راولئ نو هغه خپل حالت ته کېږي بیا هغه رنګ نه اخلي. نو دا شو. دا ډېر زبردست رنګونه دي پکې ډېر ښایسته ښکاري. نو ښه دوستانو زه دا نان حالت ته راولم یعنی خپل حالت ته یې راولم. صحیح شو. دې څخه وروسته چې کوم آپشن ده موږ سره مهم آپشنونه درته درښایم. صحیح شو دوستانو. هغه دغه ده ایډجسټمنټ. نو دوستانو په دې کې تاسو د ویډیو مثلا بیکګراوند بیخي تک توري نو هغه سپینولی هم شئ. د ویډیو کم کس چې غږیږي هغه سپینولی هم شئ تور کولی هم شئ. نو تاسو پورې اړه لري چې څومره یې سپینوئ څومره یې توروئ. بیخي یې ساده کولی هم شئ. نو دا د تاسو خپله ګورئ چې هر قسم هغه پکې شته ده. ځینې وخت کې یو ځای کې تاسو ویډیو کوئ خو هغه بیخي شا بیکګراوند یا خپله کس چې ښکاري هغه بیخي داسې تور غوندې وي. نو په دې سره لږ رڼا ورته اضافه کولی شئ. نو د ایډجسټمنټ کې دا خاصیت دی. نو دوستانو بل مهم آپشن چې دا هغه زمونږ دپاره هغه دغه یو ده ایکو لیکل شوی ده. ایکو خو خپله پیژنئ تاسو. مثلا تاسو چې غږیږئ دا شاته چې کوم اواز یې بیکګراوند اواز که نه
نو هغه لږ ښایسته کوي. نو ایکو کې د بیکګراوند اوازونه یعنی ستاسو چې کوم بیکګراوند اواز وي هغه لږ ښایسته کوي. مثلا زه چې غږیږم شاته یو بیکګراوند اواز غوندې وي که نه نو هغه ښایسته کېږي په دې سره. نو اکثره تاسو به یا آډیو لیدلی یا ویډیو بیکګراوند اوازونه لري نو ښایسته اواز وي. صحیح شو ملګرو، ایکو کې دا سیسټم ده. نو دا هم ډېر ښایسته اپشن ده. دغه اولینی موږ څخه پاتې شوی کلیپ ګرافیک، نو په دې کې ډېر زیات خاصیتونه دي. دا ما څخه هیر شوی. نو دوستانو تاسو وګورئ څومره ښایسته ډیزاینونه پکې دي. نو د یو قسم ده، د بل قسم ده، دا وګورئ. نو دوستانو دا چې کله استعمال کړئ نو بیا به تاسو ته د ویډیو په جوړولو په خوند باندې به تاسو پوه شئ چېرې دا څومره ښه ښکاري. په دې شیانو استعمالولو سره ویډیو څومره ښایسته ښکاري. نو دلته تاسو ورسره لیکل هم کولی شئ، هر څه کولی شئ. نو ډېر زیات دي. نو دا وګورئ تاسو. صحیح شو دوستانو، ټول خو زه نشم ښودلی خو یو نیم به درته ښیمه. دا وګورئ دا څومره ښایسته ده. صحیح شو، دا زیړ رنګ کې خو بیخي ډېر زیات ښایسته ښکاري. نو دا وګورئ بیخي ویډیو داسې سرچپه کېږي ورسره. نو ډېر زبردست دي. نو تاسو پرې هم استفاده کولی شئ. نو دوستانو دا وګورئ څومره زیات دي. نو هر یو ښودل هم نه کېږي. نو یو یو به درته ښیمه. دا به بېرته نان حالت ته واړومه په خپل حالت کې. صحیح شو دوستانو، دې څخه وروسته چې دا کم یو هغه دا خو شول، دا مو شو. هغه والیم انویلوپ ده. د دې مطلب دا چې ستاسو د ویډیو آواز کم وي تاسو په دې سره زیاتولی هم شئ، یا بیخي زیات وي هغه کمولی هم شئ. صحیح شو دوستانو. نو د دې مطلب دا ده یعنې مخکې تاسو خبرې کوئ خو هغه ډېرې سلو وي نو په دې سره تاسو زیاتولی هم شئ، تیزولی هم شئ. صحیح شو دوستانو. نو دا والیم دا هغه شو چې ستاسو خبرې ورسره هغه کېږي، تیزیږي. تیزیږي مطلب اواز یې تیزیږي، زیاتیږي. یا چې کوم اواز کم وي نو د هغې نو تاسو زیاتولی شئ، او چې زیات وي هغه کمولی هم شئ. صحیح شو دوستانو. دا اپشن هم وشو والیم کې، یعنې اواز تیزول او کمول. نو دوستانو نو دا خو اواز ما بیخي زیات تیز کړی و. نو د ویډیو اواز خو هسې نه بند و. نو د اواز چې بیخي ورته کم کوي نو بیخي بندیږي. نو دوستانو دلته بل کمال هم دې کې شته ده چې بیخي مثلا تاسو دوه ویډیو ورته پورته کړی، د یو ویډیو له پاسه بله ویډیو اچولې، نو تاسو نه غواړئ چې د یوې ویډیو اواز ووځي نو هغه تاسو بیخي بندولی شئ. والیم چینجر. والیم چینجر نو د نوم څخه وایس چینجر، البته د نوم څخه معلومیږي. د نوم څخه معلومیږي مثلا د ماشوم آواز ورکول، د بوډا آواز ورکول، د ښځې آواز ورکول. دا د ښځې آواز شو. نو ډېر زیات زبردست آپشنونه دي دې کې. وایس چینجر دا پکې ډېر زیات مهم ده. صحیح شو دوستانو. نو ما تاسو ته مخکې هم ویلو تاسو دغه کاین ماسټر زما د ټیلیګرام چینل څخه ترلاسه کولی شئ. د دې کمال، د دې آپشن کمال تاسو خپله ولیده چې کله دا آن کوئ نو ستاسو د ویډیو دغه کنجونه به داسې تور غوندې شي، ډېر ښایسته ښکاري. دغه اسټرک اډیو مطلب دا ده چې دوستانو تاسو کومه ویډیو اپلوډ کړې ده که نه، دلته تاسو راخیستې ده، د هغې څخه تاسو صرف اډیو راواخلئ. او دغه د وایس د دې مطلب دا چې تاسو کومه ویډیو ده د دې اواز کمول او زیاتول همغه مخکې خبره ده. او دغه بر چې کوم دغه زنګ غوندې نښان ده په دې باندې چې کلیک کړئ د ویډیو اواز بیخي میوټ کولی هم شئ. نو مخکې ما درته ویلې چې دوه ویډیو مو اپلوډ کړي نو د یوې اواز تاسو غواړئ میوټ کولی شئ. ښه دوستانو، نو تر دې ځای پورې خو د دې ځایونو سیټینګ وشو. اوس راځو دغه یو آپشن ته
نو چې دوستانو په دې باندې تاسو کله کلیک کې تاسو چې دغه ویډیو کوم ځای کې درولي دغه د کاین ماسټر دغه خط نو په دې بره آپشن باندې چې کلیک کې د همدغه ځای څخه به عکس واخلي. په دې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو د دې ویډیو د سور خط چې کوم ځای کې تاسو درولی دی د دې کاین ماسټر نو د همدې ځای څخه عکس واخیسته او ګالري کې سیو کړ. نو ځینې وخت کې موږ د ویډیو څخه سکرین شاټ اخلو نو سکرین شاټ اخیستلو ته ضرورت نشته د همده ځای کې عکس اخیستی شئ. لاندې د دې سیټینګ آپشن باندې چې کلیک کې دلته ډېر زبردست کمالات دي. نو اول سر کې آډیو ده. آډیو دلته اوس آډیو کې دوه کمالات دي. یو ده آډیو فیډ ان سټارټ آف پروجیکټ. نو سټارټ آف پروجیکټ چې کله دا تاسو آن کوئ چې کله مو دا آن که مطلب چې کله تاسو مثلا ویډیو شروع کوئ هغې چې آډیو ده که نه هغه چې تاسو شروع کېږي نو اول سر کې به سلو اواز وي نو هغې نه وروسته سلو سلو تیزیږي. اول سر کې به سلو وي بیا تیزیږي. نو سټارټ آف پروجیکټ کې دا هغه شو. نو بیخي زیات هم سلو کولی شي کم هم سلو کولی شي اول سر کې. صحیح شو دوستانو. او د دې اینډ آف پروجیکټ مطلب دا ده چې کله ستاسو دغه آډیو آخر ته رسیږي نو د دې اواز به خپله سلو کېږي. تاسو به ویډیو لیدلی ځینې وخت کې مثلا چې ویډیو ختمیږي نو اواز یې سلو شي یا آډیو ختم شي نو اواز یې سلو شي. دویم آپشن د ویډیو کې هم همدغه دواړه آپشنونه دي. آډیو کې هم دواړه آپشنونه دي او ویډیو کې هم دغه دواړه آپشنونه دي. نو ویډیو فایډ ان سټارټ آف پروجیکټ مطلب یې همدا شو چې تاسو کومه ویډیو د کاین ماسټر ته هغه کړې ده نو ویډیو چې شروع کېږي اول سر کې به باریکه وي بیا وروسته روښانه کېږي. او فایډ آوټ مطلب دا ده چې اول سر روښانه او چې ویډیو آخر ته رسیږي نو باریکه کېږي به. دا وګورئ باریکه سوله. صحیح شو دوستانو. آډیو کې آواز باریکه کې کمیدل او زیاتېدل او ویډیو کې خپله ویډیو باریکه کېدل. ښه دوستانو فایډ آوټ اینډ آف پروجیکټ په دې باندې هم پوه شئ. او لاندې ایډیټینګ باندې چې کلیک کوئ دوستانو دغه بره شمار چې لیکل شوی شمار لیکل شوی ده نو دغه کم شمار چې د دوو د هغه چې دي کرښې نو هر یو شمار چې تاسو د دې هغه کې راونیسئ نو د دې مطلب دا ده تاسو چې هر یو عکس راخلی د مثلا کاین ماسټر ته اتومات عکس راخلی نو هماغومره ثانیو پورې هغه عکس راخیستل کېږي. او دوستانو بل آپشن چې ده هغه دغه یو ده. نو په دې باندې چې کلیک کې د دې کمال دا ده مثلا په دې باندې کلیک کې تاسو کومه کاین ماسټر کې ایډیټ کوئ نو دا به تاسو ته ټوله صفحه کې داسې خلاص غوندې شي نو ښه په اسانۍ سره یو شی خوا دېخوا کولی شئ. او دلته تاسو ته به ښکاري هم دا ورکولی هم شئ بیرته یې هغه کولی هم شئ مشکل نشته ده. نو دا تاسو ته ټوله صفحه کې ښکاري نو دا بیخي اساني ده. نو موږ ته یې اسانتیا پیدا کړې ده په دې کې. نو یعنی په دې سره موږ کولی شو چې یو شی خوا دېخوا کړو ډېر په اسانۍ سره. او دې نه لاندې چې کوم آپشن ده دغه یو د دې مطلب دا ده تاسو ویډیو ډېره زیاته غټه ده خو آخر ته یې چې وړئ تاسو نه وخت اخلي که نه په دې باندې کلیک کړئ ډایرکټ ویډیو آخر ته ځي. وینئ دوستانو نو ډایرکټ ویډیو آخر ته ځي. ښه دوستانو اوس یو شی بل پاتې ده مثلا تاسو دوه ویډیو دي یا ډېر عکسونه تاسو راخیستي هغې منځ کې ډیزاینونه وي که نه نو دغه یو دغه مثبت هغه چې ده چې هر وخت په دې مثبت باندې تاسو کلیک کوئ نو دغه یو ده. نو چې په دې باندې کلیک کوئ مثلا چې یو عکس ختمیږي بل عکس چې راځي نو یو ډیزاین غوندې وي. دا وګورئ دې کاین ماسټر کې ډېر زیات ډیزاینونه دي. نو دوستانو دا وګورئ څومره ښایسته دي. نو د کاین ماسټر ما تاسو ته ویلو چې د خپل ټیلیګرام چینل لینک ما په ډسکرپشن کې درکړی ده هغې باندې کلیک کړئ او د هغې ځای څخه یې ډایرکټ ډاونلوډ کړئ. نو ډېر زیات ښایسته ډیزاینونه دي دوستانو. دا وګورئ دا څومره ښایسته ده. نو دا شو دا د ډیزاینونو هغه. صحیح شو دوستانو.
نو ډیزاین مثلا کدا د مثبت هغه درته نه ښودله نو همدغه د ویډیو یا د عکسونه داسې په دوو ګوتو سره داسې کش کوي. دوستانو کاین ماسټر کې ډېر زیات نور هم تخنیکونه د ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي نو انشاءالله بله ویډیو به د دې په هکله لکه دغه یوټیوب د عکس داسې را روان و هغه ځي کې ودرېده انشاءالله د دې په اړه هم ویډیو درته جوړوم. نو دوستانو دا به د نن ورځې ویډیو چې څنګه مونږ د خپله ویډیو په کاین ماسټر کې په کومه طریقه ایډیټ کوو او کوم اپشنونه په کاین ماسټر کې او کوم اپشن د کوم څه لپاره کارول کېږي هر څه واضح هر څه مې تاسو ته بیان کړه. نو دوستانو دا به د نن ورځې ویډیو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري ترې هم استفاده وکړي او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوې ویډیو هم تر تاسو در ورسېږي. تر بلې ویډیو مو په الله جل جلاله سپارم. والسلام.